د پولند یو غرختونکي آندرې بارګیل د همالیا د ګیشربروم یو غره څوکې ته ختلی دی. بارګیل پر غره تر 8080 میټره پورته ختلو سره په تاریخ کې ځانته نوم پیدا کړ. دا لومړی تندی چې د کراکورم د 8000 میټره پورې د دنګو ټولو غرونو څوکې یې سر کړې. د جولای په 19مه د غره څوکې ته تر ختلو وروسته هغه پر سکي لاندې تګ پیل کړ او ورسره پوره اکسیجن هم نه و. زه په ګیشربروم 2 کې یم. ټیم لا هم روان دی. دا دلته داسې ښکاري ورېځې رانږدې شوي دي. له دې ځایه وتل پکار دي. آندرې بارګیل د جون په 10مه پاکستان ته لاړ. د هغه هدف د ګیشربروم دواړو غرونو سرونو ته ختل او بې له پوره اکسیجنه واپس تګ و چې پوره شو. آندرې مخکې کیټو غر ته هم ختلی و. دا کراکورم غرونه په 3 هیوادونو پاکستان، هند او چین کې دي.